نیوز پری چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشي په موکړی څو تازه لاندو مهمو خبرونو ته دوه پاکستاني لوړپوړي چارواکي چین ته ورسېدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د استخباراتي ادارې مشر په 2 ورځني سفر چین ته ورسېدل. شاه محمود قریشي او جنرال فیض حمید په داسې حال کې پرون چین ته ورسېدل چې څه باندې یوه اونۍ مخکې د یوې چاودنې د علت په اړه اسلام آباد او پیکینګ خپلو کې لانجه وکړه. د جولای پر 14مه په خیبر پښتونخوا کې د چین سرحد ته نږدې پر یوه باس موټر په چاودنه کې د 9 چیني کارګرو په ګډون 12 کسان ووژل شول. دوی د برېښنا د یوه بند په بیارغونه کې کار کوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړه لوري به پر دفاعي او امنیتي همکارۍ د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. چین د پاکستان له نږدې سیمه ییزو متحدانو ګڼل کیږي، خو په پاکستان کې د چینایي کارګرو د امنیت په اړه په وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې دي. کندوز کې د نوي ارچي کانال دوهمه برخه ډیره برخه بشپړه شوه. په کندوز ولایت کې د نوي ارچي کانال د دوهمې برخې پروژې د عملي چارو ډیره برخه بشپړه شوې ده. د افغانستان د اوبو چارو د تنظیم د ملي ادارې ویان د نظام الدین خپلواک نن شنبه ازادي راډیو ته وویل دا پروژه د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې لخوا د اسیا پراختیایي بانک په مالي مرسته د اوبو د مدیریت او کرنیزو ځمکو د پراختیا په موخه پلي کیږي. نوموړي د دغه پروژې د مالي لګښت په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې په تطبیق سره به د یاد ولایت 3600 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبه شي. او ولسمشر غني او بایدن پر روان وضعیت اصوله خبرې کړې دي. ولسمشر غني او جو بایدن د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کړې دي. ولسمشر غني په یو ټویټ پیغام کې ویلي چې تیر شپه د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره ټلیفوني مکالمه لرله او په دې مکالمه کې پر روان وضعیت او دوه اړخیزو اړیکو خبرې شوې دي. د ولسمشر په خبره بایدن ژمنه ورسره کړې چې امریکا به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکوي او په دې حساسو شرایطو کې د افغانانو ترڅنګ ولاړ دي. بایدن یو ځل بیا ویلي چې افغان جګړه یوازې د خبرو له لارې ختمېدلی شي او په افغانستان کې بیلو سیاسي اړخونو ته پکار ده چې په ګډه سولې ته د رسیدو لپاره هلې ځلې وکړي. لیدونکو له ملتیا مو مننه. علامه ملشه.